ومن يطع الله ورسوله چاچه تابداری وکړه د الله پاک ورسوله او د هغه د پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ويخشى الله او دې د الله رب العزت نه ویرید ويتقه او دکې تقوا راغله فأولئك هم الفائزون نو دغه صفات والا چې هر څوک وي دا کامیاب دي دا صرف د دې لفظي ترجمه تشریح شامل نه ده دې کې هغه درستو عرض کوم الله چې کله غواړي چې یو انسان ته د ایمان توفیق ورکوي الله رب العزت ورله د ایمان د توفیق دپاره سبب لار ورله جوړوي یو بزرګ تیر شوی دی ابراهیم خواص رحمت الله تعالی علیه هغه یو واقعه بیانوي د خپلې زندګۍ ابراهیم خواص رحمت الله علیه فرمایي زه یو ځل د حج په اراده باندې په سفر باندې ووتمه ما سره په لاره کې یو عیسائی راهب ملګری شو راهب د عیسایانو عالم ته وایي د عیسایانو پیشوا ته وایي د هغې بزرګ او پیر ته وایي موږ تاسو پیر وایو هغې ورته راهب وایي او تارک الدنیا هم ورته ویل کېږي چې دنیا سره تعلق نه وي بس د الله عبادت کوي ابراهیم خواص رحمت الله علیه فرمایي دغه عیسایب ما سره یو ځای شو ما ته سوال وکړو که اجازت وي نو زه در سره ملګرتیا کومه که ملګري کیمې نو زه تا سره دې سفر کې یو ځای کوم ملګرتیا در سره ما ورته وی چې ټیک فرمایي دا راهب ما سره ملګری شو شپږ ورځې مونږ سفر وکړو پیدل سفر جهاز نشته بس نشته بل څه نشته شپږ ورځې سفر مو کو د خوراک څه شی راسره ابراهیم خواص رحمت الله علیه فرمایي دغه راهب ما ته ویلې ما ته یو سوال ما ته وی چې اے محمدی اے د محمد رسول الله علیه السلام امتی یو سوال درته کومه شپږ ورځې وشوې ما او تا دواړو نهرې تېرې کړې خوراک څښاک نشته درک لګي نه لږ غوندې خپل کمال دې ښکاره که الله ته سوال وکړه چې د خوراک څه انتظام وکړي ابراهیم خواص رحمت الله علیه فرمائی ما اللہ تا سوال پوچھے زما خدایا رب دی عیسائی راہب تم ملامت نکے سوال در تکو مازم دا خوراک ساک انتظام کا اللہ تم سوال وہی پدے کے نا گہان یو خوانچہ راغلا یو ٹرے راغلا پا آگے کے روٹیں پرتی پا آگے کے روتا غخم پرتا دا پا آگے کے تازہ کجورم پرتی دی او بم پکی پرتی فرمائی ما او اگا عیسائی راہب خوشحال شو دوار روٹے او خوڑلات فارغ شو بیا پا سفر باندے روان شو دا اللہ شان چشپا گورزم بیا تیرے کڑی بیام دا خوراک سے درکن لگے دو مونگا تازہ یو رز روجہ ساتون پا غضب اختشویو جنگونم کو جگڑم کو غسیم کو غیمیم کو شپا گورزی ہوئی مونگ سو نخوڑل بیا
اللہ پاک انسان کے دا سی قوتون پیدا کری دی بلکہ حیواناتو کے اللہ قوتون پیدا کری دا اوخ دی اوخ کے اللہ رب العزت دا قب پیدا کرے تو چھت خوندے سے دی اوخ تک یوم یاش اوبن ملاوی گے دا پا دی قب کے اللہ رب العزت دونوں اوبس ٹور کری ویچ دی یوم یاش پیدا کار کی اللہ رب العزت دا قدرتون خاول دی شپا گرد دین ہر بیا تیرے ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ فرمائی شپا گرد حرم بیا تیرے ما سر یر پیدا شوا چے اسندا عیسائی راہب ما تبیوی چت دعاو کا سوالو کا اللہ تچ روٹے رہی کی خوراک رہی لکا پتہ نہیں لگی مخی ہمیں سوال اللہ قبول کو اسنہ چیتا سا حکمت پا وجہ اللہ بیا قبول لکی ملامت اور درانشن ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ فرمائی زپد عیسائی راہب بانے اڑان شما ما ورتوی چھ زما کمال خود قتلیو زما دا دعا نتیجہ دے قتلیوا استا نمبر دیش پگورا دن حرم تیرا کاتم اللہ تسوالو کا تو خم دا عیسیٰ علیہ السلام منن کے گنا عیسائی راہب بزرگی دا وارستا نمبر دیتا سوال عیسائی راہبم اللہ رب العزت تا سوال کئی اغم دعا اکرا چھے دعا اکرا دا ابراہیم خواص بزرگ فرمائی چھے دما دا دعا پا نتیجہ کی خو یو خوانچر آگلے دی عیسائی راہب پا دعا بانے دو خوانچی راگلے خوانچیم ڈبل شوی او چھے کم خوراک زما خوانچہ کیو خوراکم ڈبل شوی ما تا دا اخبرتان دیر ملامت اخکارا شو اور پریشان شم چی یا اللہ زخم مسلمان ہم دا محمد الرسول اللہ علیہ السلام امتی امان دا خود عیسیٰ علیہ السلام منن کی دی دا عیسیٰ علیہ السلام دن خو منسوخ دے دی پا منسوخ دن باندے روان دینا دا پا سوال دی تو خوان چی راو لے گلے و زما پا سوال باندے دی یو خوان چی را لے گلے و نو دیوئی دا دون زیاد خفشم چھے اگر آتوی رازا چکین خوراکو کن دا خفگان دلا سما ورتوی چھ دما ذرنکی خوراک میں نکول بار بار اماتوی چھ رازا چھ روٹے خوخرو حال دا تویم بیا بیما انکار کو ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ فرمائی دی عیسائی راہب راتویلے رازت دو خوش خبریں درتا درکوما پریشان کی گما در اٹھے دا خوراک نے انکار مکوا دو خوش خبریں درکوما یو خوش خبری دادا چھ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ یو خوش خبری خو میں دادا چیزا مسلمان شو اور دویم خوش خبری در تدا در کوما چی ما نخدیتا پا دعا کے عیسیٰ علیہ السلام وسیلہ کرے ہو نمی خدیتا پا دعا کولو کی خپل آمال وسیلہ کرے ہو ما چی اللہ نسوال کولو ما اللہ رب العزت تا ہم تو وسیلہ کرے ہوئے ما اللہ تسوالو کو چی زما خدایا خدا دا محمد الرسول اللہ علیہ السلام امتی تا تقبل وی استاد دا سر محبت وی او دا قدر تا سر وی نور رب الجلالہ دا پا خاطر بانے منگتا خوراک راکا ما اللہ تا چھ سوال کرے دی رضا دا ما خپل کمال ندے ما خو اللہ تم تا پیش کرے خدا دا محمد الرسول اللہ علیہ السلام امتی دے و محمد الرسول اللہ علیہ السلام اللہ تا دیر گران دے امتیانم اللہ تا دیر زیاد گران دی حدیث پاک را دی جناب رسول اللہ علیہ السلام تا اللہ خطاب کی زما پیغمبرہ انکا مختار الرسل تمام پیغمبرانوں کے زما پنزبان تغور پیغمبر یہ وَأُمَّتَكَ مُخْتَارُ الْأُمَمْ اوستا امتم پا تمام امتنوں کے پیغمبرانوں اللہ تا دیر خواہ دے
نو ما ستا په وسیله باندې سوال وکړو ستا په وجه مې سوال وکړو الله زما سوال قبول کو نو راځه چې دواړه روټۍ مو خورو او کمال زما نه دی هم ستا کمال مې خدای پاک ته پیش کو ستا د پیغمبر کمال مې خدای پاک ته پیش کړو نو عرض مې دا کو چې هغه چې دا کلمه وویله دغه عیسائی راهب چې دا کلمه وویله او یې تاله دو خوش خبری در کوم اوله خوش خبري ورته دا وروله چې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله نو دا خو یې هسې ونه وی کنه عیسائی راهب دا خیال وکړو چې ما خو الله ته سوال وکړو چې یا الله که د محمد رسول الله علیه السلام د دې امتي ستا سره قدر وي او دې ستا خوښ وي او ستا محبوب وي نه د په خاطر باندې مونږ ته د خوراک انتظام وکړو خوراک لا راله راکړه الله پاک ورله دا سبب جوړ وایي چې دا منظر مې وکتو چې ستا په دعا باندې اول خوان راغی او بیا مې ستا په دعا باندې زما په دعا باندې چې ستا په وسیله باندې مې وکړه خوان دوه راغلله نو زه پوه شوم چې دین اسلام حق دین دی محمد رسول الله علیه السلام د الله حق پیغمبر دی آخري او قرآن د الله رب العزت حق کتاب دی او اسلام د الله په دینونو کې حق دین دی د دې وجه نه ما دا کلمه وویله او زه مسلمان شوم د دې وجه نه ما عرض دا کړو الله رب العزت چې کله غواړي او چاته د ایمان نعمت ورکول غواړي د تقوا نعمت ورکول غواړي د نیکۍ نعمت ورکول غواړي الله پاک د هغې دپاره سبب جوړ بس انسان صرف دومره ده چې دې ارادې د الله رب العزت سره صحیح کوي دې اراده صحیح کوي الله پاک د ده په ارادو باندې بیا ده له توفیق ورکوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین